څو پورې د دماغونه پاک پوج نه ایستلی او پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله چې دا یو دروغ دی د دروغو دغه د استعمال کړی ده او د پاکستان نه مزادي نه اغوستي یا لوی افغانستان نه جوړ شوی ځان د پښتونستان نه جوړ شوی ای زما ښکته پښتنو افغانانو ورونو که تاسې د قیامته پورې غلامان نه وئ ذلیله نه وئ تباه نه وئ برباد نه وئ بېعزته نه وئ نو دا د پاچا کاموال په قبر باندې بیا تشه میتیازې وکړه دغه د سوات واقع چې پرون 14 کسان سیلاب یوړه چې هر څوک زموږ همدردي ده خو ولې تاسې نه بل ورځنی تاریخ ولې ایر شو چې په همدې سوات کې دې پنجابي تا سره څه وکړه دې پاکستاني ریاست تا سره څه وکړه چې ته ورته پاک پوج زندهباد پې د شانه ورسره ولاړې په دې وزیرستان کې بمباریانې وکړه کې ویې نه کړې په دې ملکن په دې قبایلو کې ستاسې خویندې میندې بېعزته کړې کې بېعزته یې نه کړي ستاسې ځوانان یې اوچت کړه که اوچت یې نه کړه ستاسې ځوانان یې شهیدان کړه که شهیدان نه کړه ستاسې ځوانان ژوندي ورک شو که ورک نه شو ستاسې سپین ږیرو سره کم عملونه شي ستاسې مدرسو سره ستاسې کورونو سره خو تاسې قسم په خدای ده چې هغه خلک هسې خفه کېږئ به نه د سوات په دې واقع موږ ډېرې خفه یو خو تاسې هغه خلک هستئ چې در باندې کله غم راشي پاکستان ته بیا کنځنې هم کوئ پوج ته کنځنې هم کوئ مګر څلورمه ورځ پس که موږ افغانان بیا په همدغه پاکستان نیوکه کړو په همدغه پوج په همدغه غلام ریاست د امریکې په دلال ریاست باندې د پاکستان په نوم باندې همدا تاسې راځئ موږ ته کنځلې کوئ همدا تاسې زموږ خویندې میندې ښځې یادوئ چې کمنټونو کې راته لیکئ موږ پسې ویډیوګانې کوئ خو نن چې کوم درد یې په تا باندې تا سره موږ ولاړ یو موږ خو پرېږده چې پنجابیان نن راوچت شوی د پاکستان د پوج په خلاف باندې کنځلې او بدې ردې ورته وایي نور خلک راوچت شوي سیندیان راوچت شوي کشمیریان راوچت شوي بلوچ خو پرېږده خو غرونو ته ختلي هغې ټول لګېدي د پاکستان په خلاف باندې دي او کلک بډې راولي چې دا پاکستان ریاست یا دا پوج او دا یو غلام دی دا یو ظالم ریاست دی مګر هم تاسې راځئ موږ افغانانو ته اوس هم کنځلې او بدې ورځې ویوئ خو کله چې موږ دغه ویډیوګانې زموږ نن سبا تاسې ګورئ ټول لیکئ چې والا تا حقیقت وې تا پاچا کامواله تا حقیقت وې وروره تا خبرې بالکل صحیح دي خو بیا په درېیمه څلورمه ورځ باندې بیا ستاسې سترګې هم بدلي ستاسې وروره نظریه هم بدلی هر څه هم بدلی کلک یو واده به کوئ چې موږ پاکستان نه منو دا زما د پلار نیکه وطن دی 80 کاله مخکې دا وطن د چاو چې دا باندې کینی و چې موږ د پاکستان پہچان نه کړي پاکستان تا نه پہچان واغستو تا نه افغانیت تا نه پښتو تا نه تاریخ واغستو تا نه ژبه واغسته او ته لګې چې ما ته پاکستان پیژنګلي را کړې ده که نن په پنجاب کې 14 خرب چې بیرابانه په اوبو کې داسې ګیر شي د هغې ته به هلیکاپټر هغې ته به سیمروان امکانات برابرېږي خو ستا په وطن کې 14 انسانان ښکاره اوبو ویوړو چا یې غم ونه کړو سیمر یو وایي دا د صوبې کار دی بل وایي دا دغه کار دی د اسلام برباد کار دی نو خبره دا ده چې په پینډۍ کې یو خر ورک شوی پنجابي له سپیکر لګولی ویل زما خر ورک دی پښتونه ته 15 80 کاله کېږي چې ته غلام یې تا وژنې تا ذلیله کوي تا تباه و برباد کوي سعودي تا نه ډک دی دوبۍ تا نه ډک دی یوروپ تا نه ډک دی سه مهربانه افغانستان خو پرېږده خو تباه و برباد کو او چې د هغې غږ موږ اوچتو د افغانستان سه مهربانه د همدا ته موږ ته کنځلې او بدې ردې وې په همدغه حالتو کې ته ورشه په افغانستان کې چې سیلاب راشي 50 کاله په جنگ تیر شوی ته وګوره سه مهربانه څنګه کومک ورسره کېږي هلیکاپټر ورته رسېږي هر امکانات ورته برابرېږي مګر ته چې ځان ته یې ټمبم بې ولکه پوج لرم او سه مهربانه پلانه اداره ده بستاني اداره ده ستا نن دغه انجام دی یوه لاره ده چې یا ټول عمر غلامي او بربادي او تبعي او شرم او بېحیایي او یا چې ده ازادي بس ودرتم او ادرهم دغه لاره د سره هسې ځان مه غولوه په دې پارټیانو او په دې جلسو جلوسونو باندې ښکاره یو چغه بس لوی افغانستان یې ځان د پښتونستان